سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د AI په مرسته باندې بالکل فری ویډیوګانې جوړې کړو. هغه هم د یوه کس نه یا زموږ د لیکنې مطابق د پرانټ مطابق څنګه کولی شو ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کولو نه مخکې یوه کوچنۍ غونډه غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو زموږ دغه د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ دې سره کښېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي او همدارنګه دغه ویډیو در سره لایک کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو، د دې لپاره تاسو دوه اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. یو چې د ګراک په نوم دی، بل چې د چات جي پي ټي چې ټول خلک یې استعمالوي. نو څنګه یې ډاونلوډ کولی شو؟ راشئ خپل پلی سټور به راخلاص کړئ، راشئ سرچ آیکن ته، پاس په سرچ آیکن کې باید کلیک کړئ او دلته به اول ورته ولیکئ GROK ګراک. چې کله مو ولیکه دغه اپلیکیشن دی، دلته به په انسټال باندې کلیک کوئ، دا به ځان سره انسټال کړئ. دویم نمبر کوم اپلیکیشن چې دی هغه چات جي پي ټي دی. مثلا موږ راځو چات جي پي ټي باندې کلیک کوو، دا وګوره چات جي پي ټي مو ورته ولیکه سرچ کړئ، موږ سره چات جي پي ټي راغی، ټول خلک یې پېژني. خو بیا هم څوک یې نه پېژني، دغه د انسټال کې چې کله انسټال کوو اوپن به یې کړئ. څنګه چې را به شئ چې کله مو اوپن کړه، تاسو به دلته په چات جي پي ټي کې زموږ کار دا دی که نه چې موږ د څه مطابق غواړو ویډیو جوړه کړو، د هغې مطابق یو پرانټ به ولیکو. مثلا زه دلته راځم پرانټ لیکم. مثلا دلته ما ورته ولیکل ماته داسې یو پرانټ ولیکه چې یو کس وي د ډالرو او ډېر مالدار وي، د ډالرو په بنډلو ناست دی او 4 ښځې هم ورسره وي او ښځې تور حجاب کړی وي که نه. دغه باندې اوس سینډ ورته کلیک کوم. په سینډ باندې چې کله کلیک کړم نو دا به ماته هماغه رقم مطابق په هغې مطابق پرامپټ ولیکي. دلته ګوره موږ ته ګوره ده په پښتو کې ولیکه، خو زه ورته لیکم چې په انګلیسي ولیکه. دلته ګوره په انګلیسي کې ولیکه. چې کله مو دا بیا ورته سینډ کړه نو دا به موږ ته په انګلیسي کې دا پرامپټ ولیکي. اوس دلته ګوره موږ په همدې باندې کلیک کوو، په دې لیکلو باندې به داسې ګوته ټینګه کوئ. چې کله مو ګوته ټینګه کړه را به شئ دا دویم نمبر سلیکټ ایس باندې به کلیک کوئ او په دې مو چې کله کلیک کړه دغه پرامپټ چې به دی دا به داسې سلیکټ کړئ او کاپي به یې کوئ. اوس به راشئ د ګراک په نوم کوم اپلیکیشن چې مې درته وښوده هغه به اوپن کړئ. زه مثلا هماغه اوپن کوم. چې کله مو اوپن کړ دلته راځم په دې ایمیجن برخه باندې کلیک کوم. دلته ګوره فری ورسره لیکلی، تاسو دلته کولی شئ بالکل فری هغه جوړ کړئ. که چېرته تاسو مخکې ناکس جوړ کړی غواړئ ویډیو ترېنه جوړه کړئ نو هغې لپاره به تاسو راشئ په همدغه دغلته د اپلوډ نشان چې کوم درته ښکاري دغه د عکس اپلوډ ګورئ دغه جمع چې ورسره لیکلي په همدې کلیک کې عکس ورته سلیکټ کړئ. ډایرکټي به ستاسو عکس نه چې دی ویډیو جوړه شي. همدا سیسټم یې چې دی خپله جوړوي. خو زه راځم دلته پرامپټ ورته لیکم. همغه پرامپټ چې کوم ما کاپي کړی دی هغه ورته پیسټ کوم. دلته په پیسټ باندې کلیک کوم. چې کله په پیسټ باندې کلیک بیا راځم په د سینډ باندې کلیک کوم. په سینډ مو چې کله کلیک کړه دلته به موږ ته زیات شي عکسونه جوړ شي. بیا چې کوم یو عکس موږ پکې خوښ وي موږ د هماغې عکس نه چې دی ویډیو جوړوو. زه دلته لږ صبر ورته کوم. ګوره دلته موږ ته د زیات شی عکسونه جوړ کړل. نو ستاسو چې کوم عکس خوښ وي که نه، مثلا زه دلته راځم ګورم چې کوم عکس زما خوښ وي زه به په همغه باندې کلیک کوم. یعنې چې څه رقم ته ما پرامپټ ورته اچولی و همغه رقم ته ده چې دی ما ته عکسونه جوړ کړل. اوس به راشه چې کوم یو عکس ستا خوښ وي، مثلا دغه عکس زما خوښ دی نو زه به په همدې عکس کلیک کړم. په دې عکس مې چې کله کلیک کړه دلته به بیا راشم په د مایک ویډیو په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په مایک ویډیو باندې کلیک کړه نو دلته ستاسو سره ګوره فیصدي روانه شوله. فیصدي در سره روانه شوله نو ستاسو ویډیو جوړېدل چې دی شروع شول. دلته ګورئ زموږ سره ویډیو جوړېدل شروع شو او دلته تاسو ته زیات شی نور عکسونه هم درکوي. نو چې همدغه کې دغه عکسونه کې چې کوم یو عکس تاسو خوښ په همغه عکس کلیک کوئ. چې په عکس مو کله کلیک کړو نو هملته په مایک ویډیو باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به همغه مطابق ویډیو جوړه شي. خو زه د دغې نه ویډیو جوړول غواړم نو دا د زموږ سره ویډیو جوړه شوه. ګوره په خپل سر پلی شوه. دا ګورئ موږ سره په خپل سر ویډیو پلی شوه او جوړه شوه. او بیا به راشئ د ډاونلوډولو لپاره به په دغه غشي نشان باندې کلیک کړئ. چې کله په دې غشي نشان باندې کلیک کړه نو دلته به ستاسو سره ګوره ډاونلوډ شروع شي. دلته ګوره زموږ سره د ګراک اپلیکیشن ډاونلوډ چې دی هغه شروع شو. نو په همدغه طریقه که چېرته تاسو غواړئ د یو عکس تاسو سره یې په هغې نه هغه جوړه کړئ نو را به شئ په دغه جمع نشان باندې به کلیک کوئ. په جمع نشان مو چې کلیک کړه همغه عکس به ورته اپلوډ کوئ. مثلا زه راځم دغه عکس ورته اپلوډ کوم. دغه عکس مې چې کله اپلوډ کړه دلته ګوره زموږ سره ته اپلوډینګ شروع شو. اپلوډینګ نه پس به چې دی دلته موږ سره راځي جنریټینګ، یعنې د ویډیو جوړول. دلته ګوره جنریټینګ ویډیو دلته ګوره فیصدي شروع شو. نو زموږ سره به دغه ویډیو هم تقریبا که ډېر وخت ونیسي ټولې 20 ثانیې 30 ثانیې پورې وخت نه نیسي. نو په 20 ثانیو یا 30 ثانیو کې دننه موږ ته یو ویډیو دغه اپلیکیشن جوړوي او بالکل دغه کې تاسو کولی شئ چې د حد نه زیاتې ویډیوګانې جوړې کړئ. یعنې حد نه لري چې دغونه ویډیوګانې تاسو جوړولی شئ نور یې نه شئ جوړوی. ګوره دغه ویډیو موږ سره چې دی جوړه شوه. نو دا وګوره دغه په ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ نو زموږ سره به د دې ویډیو ډاونلوډینګ هم روان شي. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ټیچ مارکس کل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ د سره کښېږدئ تر څو هره نوې ویډیو
تر تاسو پورې په ټیم در ورسیږي. نو خلاص پرم د خدای په امان.